السلام علیکم. د اختر شپه د موږ ډیر مصروفه یو. زه یم حاجي صاحب دی. دغه دی 15 درجې ګرمي ده. 15 درجې ګرمي ده. کندهار سور ټاک لمر او د ازما شاته چې دغه دوه دانې ورونه ویني، دا دوه ورونه، دا دوه سره ورونه دي. دغه د سپین چې دی کشر دی، دغه تورمالی غټ دی پر مشر دی. اوس موږ په الحال یو د امیر صاحب دی کریانې د موبینو د سلیمان دی کړ. زه یم په الحال امید لادي د باندې حبیب لادي عادي نو حبیب جان دی ټول شامو د لیده میلې سره راټول کړي دي. موږ خو نو میلې ته اوس خبر یې سوه که نه اوس خبر دا دی خبر مې کړه د خیره سره. دا شی دی ګورئ، دا زما چپر کټ دی، دا زما خیمې دي، لاندې زما چوکیانې دي. دا دلته دننه کښې دي دا شان وروره خیمه یې څنګه کړې ده چې خلاصه کړې ده. نو شامګر دلته سره راټول کړه چې بره بیا په تګ په وخت کې ګره د یوه ځای څخه شان ور وواشو بالا ولاړ شو. کارونه پول غمیان دي. اوس زه مهمه خبره دا ده چې اوس زه د خیره سره یو څه سوداوي م پاتې دي، هغه سوداوي کوو. نو بازار ته وروځو، د بازار ماحول به هم در باندې وینم چې څنګه دی، معنا رش دی نه دی، رش خو دی خو خیر بازار به هم در باندې وینم. موږ به خپلې سوداوي هم درته پوره کړو د خیره سره. ته هم دغسې وه د خیمه خلاصه کړه؟ یا دا پسه خلاصه کړه. د خیمه خلاصه کړه ده؟ بله نه والا د پسه زه چې رالم یو څه یې ښه خورباشي ده وبوت. پسه درته ویلی؟ ډېر په خبره پسو پسه نه دي، پسو پسه نه. موږ د میلې نیم شان دغه دی. دا زما چې پر کټ دی، پر دې زه بیجېږم. خیمه د جیش نه پورې خیمه، جبه خیمه به یې تا نه لیدلې مخامخ. ما یې لیدلې ستا د مخه هغه وخت دا جوړې سوي تا نه یې لیدلې. دا هغه نه دي، یا لاندې چوکیان دي. شپږ طرفه دا اته طرفه ده. بیا نو زموږ بله خیمه هغه هلته پرته ده. وه امیر صاحب شان دي پوره دي؟ اضافه شان خو بیا نه یې راخیستې. یک اضافه بیا په چیش کې وړې مټر مو کوچنی دی دا کار. بیا سپلنۍ ته موږ اشد ضرورت لرو. دغه براده هغه چې بیا چې مو بیا نه دغه دی دا چې دا د غوایي غوښتو لویږي چینیز مالګه نه ده. دا د یو شانو شی دی، هلته د باندې د غوښو شی دی. دا سپرکي وه ډېړه ده، د چای دپاره سپرکي وه ډېړه م راواخلې ورې. ته بیا مه رسکې هغه په ټابلیټانو کې دي ټابلیټ که ګولۍ په پښتو راته ووایه. مټران مو راوصل موټر شویید. دا دوه مټره دي، دا به را موټر شویي کې پاک. ته چیش سودا کوو چیش پاتې دي؟ شمال ته یا ایراد ته زموږ ته خو چیش رانیسې سودا دي چیش پاته ده؟ دغه دی اوریج رانیسو، ممی رانیسو، شعار رانیسو، غوړي رانیسو، سکارو مو رانیوله د کبابو دپاره. شیخان په فکر یو ځای پیدا کوو. میده نه ده، د جګ خوند د جګ خوند و مسالې و مالګه و داسې یو نیم شان ټول ګرم شان السلام علیکم. موږ رالو د دې دوه دکان ته، د دې داسې ساعت چیر دی. ولې نه په یو ګړی ځان فارغه کړي؟ دا څه کوئ؟
مساله ډېره رانیسه مسالې رانیسه مسالې رانیسه بابا Nereye? دی رانیسه Wo mul masaliye rangi. هوا نیسه رانیسه Multi masaliye. Assalamu alaikum. مسالې رانیسي مسالو بعد چیش پاتې دي بابا بیا دا زونه ورته. هغه یوه سودا مو وکړه په ویډیو کې مې نه راوسته نه اول کې چې رانیسه ممۍ بوره مو رانیولې ده بابا بوره مالګه هذا سید ډېر مهم شیان دي شوند ایل بل یو داسې انچیکه شی دی ماته په کوټ کې وویله هغه مې هم راواخیست ښه خوش خیانت کړه یا هغه په دبلي کې وه ښه وایي دغه دی وایي د غوایي غوښه ښه پسې راوړه چیش چیش مسالې مو رانیولې غدي مول په دغه سره جنجال د کباب مساله مو دیواله رانیولې مله ولې دا ولاک اوس چیش چیش مو رانیول چیش چیش پاتې دي توره زیره مو رانیوله چاینیز مالګه مرچ رنګ شیرین او د کباب مساله ښه پاتې چیش دي ښه نور شیان هغه معنی ممۍ رانیسو اوس د دوی یو د ده یو د ده پر دغه جنجال دی چې وایي په دغه غوړو کې سور رانیسو که الکوزی ستا کم یو خوښ دی الکوزي د وطن جوړ دی وطن ته ګټه رسېږي ولاک هغه چې دي 200 افغانۍ پر ارزانه دي نو ښه شی خو بیا ګرد راني ما ته رامعلومېږي یا ران اکسسریز کې هم ښه شی چې دی په مناسبه باید یا خراب شی ارزان وي خراب شی موږ نه لرو یو سوداګریز اعلان سوداګریز اعلان تیر اوس پر کومه غوړه سلاس ولا نو خو الکوزي ګټه وطن ته رسېږي هغه یو څه ګټه ډېره ده هغه نه چې ډېره پراچی نو خو سور غوړی رانیوله دا سور یخ نسته مسالې دغه د سخان پناول ودغه دا چیش دی؟ هذا مرمبا مرمبا د چیش مربا ده؟ د زردکو دی انشاءالله زردکو مربا او ملایې رانیوله او موږ د ځان لپاره دا شی رانیوسو چیش دی دا؟ سنیچ
ځکه چې تر دغه انرجانو بیا دا شی نه ښه دی ګټور که ګټه نه ده تاوان یې مغونه نه دی نه مې داسې پکړي دا شامپو یې هم رانیولې ده په دې لوښ پرېولې دی دا بیا زموږ لوښپروش دی لوښپروش دی که هغه لوښ پرېولځونکی دی دا ښه شی نه دی که د انرجیانو خو ښه دی اقتصادي هم تمامېږي صحت ته هم ګټه تاوان نه رسي دغه دی واوا غواړې ولې نټروسیان چې شي هغه نو هغه نټروسیان چې شي موږ به ته دوه دانې غواړې دوه زما دي څلور دانې سنیچ یوه نه 10 ګیلاسو پورې جوړېږي څلوېښت هم ځینې جوړېږي که یې چات سره وکړي ښه خوندونکی وي سنیچ 100 ګیلاسه کې مازو بو سره شته سودا تقریبا خلاصه ده لږ شیان پاتې دي او مهم شیان پاتې دي د سکاره م رانیولي دي سیخان پاتې دي سیخان خو نو موږ د کورو دا وړل هغه اختر دي دلته هم پخوي نو مجبور یې نور رانیسو اوس ځو ټک ټک بازار ته دې ته هم ټک ټک بازار وایي دا خو نو زموږ په اصطلاح کې ټک ټک بازار ته وایي اوه دا چې په دې ورځ کې راشي چې دا چېرې ټکه 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 څه دا کنه دا ته دا په یو اصطلاح کې پخواني خلک وایي چې کوم په ورا کې د ډول وس نه درلودي په ټک ټک بازار کې وراته وي نو اوس دلته به دوی دوه در مخه دي مشران هم بینه وګورې مالټه هم پرته ده ګورې ښه سم سخانه نیسي دواړو سترګو راځه سید ستا دوه په کار دا سوټي والا بیا رانیسه هلک چې ویل کېږي چې در سوټي والا وده چیرې زغلې موږ دلته ولاړو سودا مو کول دغه ورور رالی شریعه خیر راکړي کور دې ودان ته ښه یې وروره په خیر یې خیریاتي څه دې ولیدلم ښه ښه یې په خیر یې اختر ته سامادګي لرې اوس روان یم په کالو پسې ښه نو چیرې مو نیت دی د خیره په ښار کې یاست که وځئ ښار کې یو د 3 ورځې نو بیا وروسته وځو کومې خوا ته ځئ د خیره کابل ته ځئ بیا ورې سره غواړو د خیره کور دې ودان خیر اوسې ورور ژوندی اوسې ستاسو ولاست داسې ولاړل زه و شریخې سره پرېښول کور یې ودان موږ ډېر ځای قیمت کړی چې دا مو انجکشن ځای سمار صاحب دغه سم دي که دغه سم دي چشم ورته زلمی خانه کم یې ورځانه دي دغه دغه نامیان دي دا نه مې دا سخان مو رانیول په دې سخان د خدایي دا ده چې دلته کاري دي که دلته کاري نه وای د دې خدایي ما ته ویله دا ټک ټک بازار دی دا ټک ټک بازار دی دې سخان خدایي دا ده چې دا نه تورېږي نه بل څه نه پکېږي تورېږي نه ده او کباب هم ښه خوند پکې پانو څونه خوند نه کوي لکه په دې روزي هم نه سودا شوله لږ لا پاته ده بالا ځو موږ بالا موږ لاړ شو راځه امید نه غواړي دې کار سره پرېږدو راځه ماش په موږ راپسې رالو دلته دوی د نبایدې دپاره چړې رانیسوی جنګ منګ مو نسي ورې وغدي دوی مو دغه ډبې رانیولې دوې دانې مو د ګډوې رانیولې اوس دوی چاړه وو دا شیان رانیسي ده ویله ول دغه شی به رانیسو د ضرورت ته سړی په پوهېږم نه چې دا څه کوي هغه بېلته ما ورته وویله مال ضرورت خو ښه خبره ده او دا به بېلته پاکېدله پرون هوا ته وایم دا به دغه رانیسم قسم په خدای کې پرېولم
د شاته د واورې دیوال دی دغه نه غټ دی دا 3 متره واوره شوې دلته بیا ژړه واوره سه بالا بسم الله الخیر خاتمه بالا موږ لاړلو ښه سودا پرس په دغه یوه ګاډي شان مو رانیول د یوه نفر انداز هم د غوندو د یوه نفر انداز شان ورکړي د بل نفر انداز خیمې خو نو یاران اکسسریز دي ژوندی چوکیانې کې یاران اکسسریز ژوندی په صوفي کې دي یاران اکسسریز دي ګروپان یاران اکسسریز پاور بانکونه یاران اکسسریز غاړې حبیب ګلزار شرکت یاران و نو بالا مقصد تاسو د میلې شپ تاسو نه بالا او د اختر بعد ګوري بل وخت کوم د میلې شان غوښتل د یاران د خوا د یاران د خوا کندهار موبایل سنټر په منځ مطلب دا نو شام موږ نه درنشي